د محمد الیاس ثاقب صاحب یو څو شعرونه محترم ته ډالۍ کړم چې وایي پړق ستا د جمال وشو کمال وشو، پړق ستا د جمال وشو کمال وشو، بېته مې وصال وشو کمال وشو، او بیا مې نظر سیل ستا د رخسار وکړو، بیا مې نظر سیل ستا د رخسار وکړو، بیا د غزل خیال وشو کمال وشو، بیا مې نظر سیل ستا د رخسار وکړو، بیا د غزل خیال وشو کمال وشو، او اوس به مورنۍ ژبه په وړاندې ځي، اوس به مورنۍ ژبه په وړاندې ځي، هر ځای کې لیکوال وشو کمال وشو، او سر مې داسې مات خو تا وتړو، سر مې داسې مات خو تا وتړو، ستا د لاس رومال وشو کمال وشو، او قام مې قلم واخیست کتاب واخیستو، قام مې قلم واخیست کتاب واخیستو، توره وشو ډال وشو کمال وشو. ډېره مننه. او یو غزل دی چې وایي دا شنه فصلونه شنه خالونه په ما ډېر خلک دي، دا شنه فصلونه شنه خالونه په ما ډېر خلک دي، دا سره ګلونه سره لاسونه په ما ډېر خلک دي. مننه مهربان. او د سوات د دنګو دنګو غرونو ښایست بل شانتی دی، د سوات د دنګو دنګو غرونو ښایست بل شانتی دی، خو نخترونه چنارونه په ما ډېر خلګي، د سوات د دنګو دنګو غرونو ښایست بل شانتی دی، خو نخترونه چنارونه په ما ډېر خلګي، او چې د پښتو د پرمختګ د پاره منډې وهي، چې د پښتو د پرمختګ د پاره منډې وهي، د ادب غونډې او محفلونه په ما ډېر خلګي، او یارانو ما لکه ډالۍ کوئ بل سمه کوئ، یارانو ما لکه ډالۍ کوئ بل سمه کوئ، ما ته ډالۍ کوي کتابونه په ما ډېر خلګي، یارانو ما لکه ډالۍ کوئ بل سمه کوئ، ما ته ډالۍ کوي کتابونه په ما ډېر خلګي، او زما وطن کې ډېرې ژبې ډېر قومونه اوسي، زما وطن کې ډېرې ژبې ډېر قومونه اوسي، خو د پښتو روایتونه په ما ډېر خلګي، زما وطن کې ډېرې ژبې ډېر قومونه اوسي، خو د پښتو روایتونه په ما ډېر خلګي. او شعر دی سر دی چې اخري شعر دی چې په بام ولاړه وه همزولو ته یې داسې ویل، په بام ولاړه وه همزولو ته یې داسې ویل، زما د نور سواتي شعرونه په ما ډېر خلګي. ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه.